دغه کس چې یو دفتر ته ځي یو ځای ته ځي هلته چې کم کس کار کوي هغه خپل قانون نه مني خپل قانون خلاف ورزي کوي قانون ورته څه وایي قانون ورته وایي چې د دې کس دغه حق دی ته په کار د دې ته دغه حق ورکې او د دې کار به کوي د هغه وظیفه دغه دی چې دغه کم کاغذ دی دې باندې به دستخط کوي امضا او ساین ور باندې کوي هغه وایي چې زه د کاغذ باندې دستخط نه کوم څو پورې چې تا ماته پیسې نه وي راکړي بالکل ستا دغه کار نه کوم قانون کې ستا هیڅ قسم څه مشکل نشته قانون کې مثال په طور باندې ته لاړې دې لپاره چې د برق برېښنا د بجلی تا سیم تار میلاو شي بالکل هغه تا ته وایي چې زه تا ته بجلی کنیکشن د برق تارونه سیمونه نه در کوم څو پورې چې ما ته دومره پیسې رانه کړي او تا لپاره خپل حق ته رسېدلی لاره دې کې منحصره ده چې هغه ته رشوه ورکړي او ته هغه نه حرام کار نه غواړې حلال کار دی ځکه چې ستا حق دی په دې سیمې کې تازه تا خونه جوړه کړه تا کور جوړ کړلو اوس ستا لپاره د برق د بجلی ضرورت دی لاړلې هلته هغه ته وویل چې کم ستاسو بجلی دپاره کم قانون دی هغه ټول قوانین کم ضرورتونه دي هغه د پوره کړل پیسې د ورکړلې او ورته وویل چې ما لپاره بجلی ولګوي هغه وایي چې که 10,000 روپۍ د نوي راکړې ستا کار زه نه کوم دستخط نه کوم تاسو بل څه لاره نشته دی مګر دا چې هغه ته پیسې ورکړي نو په دې صورت کې که چېرې دې کار سره هغه تا ته دغه کار وکړي ته پیسې ورکړې او هغه تا لپاره کار وکړي د چا حق نه ضایع کېږي د چا حق باطل نه کېږي او څه باطل حق نه کېږي د چا نمبر د چا کم نوبت دی چې د هغه خیال ساتله ضروری دی په کار دی نمبر باندې وي چې مثلا ستا نمبر فرض وکړه دی تاریخ باندې دی تا نه مخکې خلک نمبر کې نوبت کې نه وي ځکه چې د نمبر خیال ساتله دغه ضروری دی ته چې پیسې ورکې او تا لپاره دغه بجلی کنیکشن درکې نه حق باطل کېږي نه باطل حق کېږي او نه د چا نمبر ضایع کېږي خلاف قانون کار هم نه کېږي قانون په مطابق ستا دغه حق شته دی دغه نه دی چې قانون وایي چې دې ته به بجلی نه ورکوي نه قانون کې تا ته حق شته دی نو په دې صورت کې تا ته رشوت ورکوله پیسې ورکوله جایزه دی اگر چې هغه کس چې تا نه رشوت اخلي هغه لپاره حرامه دی هغه لپاره جایزه نه دی ته خپل حق ته نشي رسېدی مګر دا چې هغه ته رشوت ورکې په دې شرطو باندې دغه شرطونه په کار دی پام وکړي چې هغه کار حرام نه وي حلال وي د چا حق نه حق نه کېږي د چا حق باطل نه کېږي چرته باطل حق نه کېږي کم نمبر دی هغه نمبر د چا پکې نه خرابېږي او د قانون د دولت د حکومت د ګورنمنټ چې کم قانون دی هغه قانون په مطابق هم پوره وي د قانونو شرایطو مخالفت ونشي نو تا ته پیسې ورکوله حلاله دی اگر چې هغه ته پیسې اخیستله حرامه ده